د اسلامي امارت له لوري په ایران کې د افغان کډوالو ډلهیزې وژنې د تاییدې پر سر د جلال مرخیل جنرال مبین او رحیم سکندر ناندرۍ ویډیو همدلته وګورئ او ام نیوز میډیا یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې اسلامي امارت په ایران کې د وژل شوو افغان کډوالو د قضیې لومړني معلومات رسنیز کړل او د اسلامي امارت د بیان رسیال ملا حمدالله فطرت په خپله اکسپاڼه یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې د ایران کلګان درګې پر افغان کډوالو ډلهیز برید تایید شوی دی. پر ایکس د پښتون ستوري شاعر او ټولنیز فعال جلال مرخیل د طالبانو دوه نوموتو فعالانو جنرال مبین او رحیم سکندر ته توغني او پیغورونه ورکړل. جلال مرخیل په خپله اکسپاڼه جنرال مبین ته لیکلي دي جنرال مبین ته د پاک رب العزت بخښنه وکړي. جنرال مبین ته خو د 280 شهیدانو له منځه د یو شهید او یو زخمی په سر انعام ورکوه. راشه کنه د اسلامي امارت مرستیال ویان درته 2 شهیدان او 40 زخمیان په ثبوت سره دروښودل، اوس ورته انعام ورکړه. د پښتو ژبې ستوري شاعر او د ټولنیزو چارو څارونکي جلال مرخیل یو بل طالب پلوه خبریال او د ټولنیزو چارو فعال رحیم سکندر ته لیکلي دي د رحیم سکندر د انټرنیټ امبیان وفات وی کې خلاصي شوی بوي. د ایران له لوري د افغان کډوالو د وژنې پر مهال رحیم سکندر ویلي وو حالکه انټرنیټ فعال کړی او دروغ ولولي، خو کله چې رښتیا خبرې شي د خلکو د انټرنیټ امبي ختم شوی وي. سکندر له اسلامي امارت غوښتي و چې ژر د ایران پیښه رد کړي چې د خلکو د انټرنیټ امبي ختميږي. جلال مرخیل ورته لیکلي که د رحیم سکندر امبي په رښتیا ختم شوی وي نو د اروپا کوم مسافر دی ورته انټرنیټ فعال کړي ترڅو د 2 شهیدانو او 40 زخمیانو ثبوت په خلاص سترګو وګوري. تاسو په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.